نو د ایمان سره خلق شرک کوي، دا ګډوډی. نو دیو جنا دا یو داسې عمل دی، داسې یو طریقه ده، داسې یو نظریه ده، داسې یو عقیده ده د شرک چې دا هر څه خوري. اعمال غون ختمی، ثوابونه غون ختمی، نیکی غونډ ختمی. انسان د شرک سره د دنیا نه لاړ، بس ابدی ناکامی ده. دلته قرآن دا مسئله بیانی، لا یغفرو، نه بخی الله. الله خپلی صدار نه منی، او چې څوک کی صدار د الله سره جوړی، الله کس نه بخي. د جنت هر څه په الله حرامي، د تمام رحمت او د نعمتونو تمام دروازې په الله بندي کی. داس یو ناکار عمل دی شرک، چې ګور د الله څومره رحمتونه دي. الله په خپلو رحمتونو کې معمولی رحمت هم نه ورکوي، په خپلو نعمتونو کې معمولی نعمت هم نه ورکوي چاله چې د الله سره شریک ګرځولی دی. الله خپل شریک نه مني، او د هغې دپاره څومره مثالونه ذکر کړي دي چې د دنیا ستا ګټلی مال دی، نو په هغه ستا ګټلی مال کې ته په خپل ژوند کې څوک شریک نه مني، نو څنګه چې دی الله به په خپل کائنات پیدا شوي کائنات کې څوک ځان سره حصه‌دار او شریکدار هغه ومني. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم افانتم فيه سواء. قرآن مثالونه بیان کړي. الله نه مني د ځان سره شریکدار او حصه‌دار نه مني. نو چې الله یې نه مني، نو هغه سړی چې شرک یې وکړه، ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله رب العزت د انبیاء کرامو ذکر کی، او بیا ور سره ولو ذکر کی بالفرض والمحال. د نبی عمل څومره لوی عمل دی، د نبی عمل، د پیغمبر عمل، د رسول عمل څومره لوی حیثیت لري، څومره مقام درجه د قبولیت لري. د نبی عمل کول او قبلیدل بلا شک، بلا تردد او بلا عیب دي، بلا ریب دي. یعنی دا څوک نشي ویلی چې یو پیغمبر یو عمل وکوه به نه قبول، دا څوک هم نشي ویلی. د پیغمبر هر عمل الله قبلی، او هر عمل الله قبول کړی دی. لیکن کله چې الله رب العزت د انبیاء کرامو خبره کوي، نو هلته الله رب العزت دا خبره وکړي. ګوره د څومره انبیاو ذکر وکړي، څومره انبیا، هغه انبیا چې هغه د لوی درجې او د لوی مرتبې والی. لکه سورې انعام وګوره، قرآن فرمایي د انبیاو دا تذکره لږ وګوره چې تا ته پته ولګي چې دا عمل معمولی عمل نه دی. قرآن فرمایي ووهبنا له، سورې انعام 84 نمبر آیات، 9 سپاره. مخکې نه د ابراهیم علیه السلام ذکر شروع کړی، وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء. د ابراهیم علیه السلام تذکره یې کړې ده. بیا وګوره
ووهبنا له اسحاق ويعقوب. د اسحاق علیہ السلام تذکرہ دا، یعقوب علیہ السلام تذکرہ دا. ورپسې بیا وی کلن هدینا ونوحا هدینا، د نوح علیہ السلام تذکرہ دا. ومن ذریتی داغ د اولاد تذکرہ، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. تمام انبیاء ذکر کرل زیاد تر. قرآن وی وکذالک نجزی المحسنین، دا نیکان خلقو. وزکریا و یحیی و عیسی و الیاس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. تمام انبیاء تذکرہ اللہ اکڑلا. سمر انبیاء اللہ پا دی ځای کې ذکر کړل. هر یو نبی داغه د تذکرین بعد کلوی نجزی المحسنین، کلوی کل من الصالحین، کلوی وکلا فضلنا علی العالمین. بیاوی ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم الى صراط مستقیم. یو عمل امداس نه دی چاگه قابل قبول نه دی. ہر عمل د پیغمبر قابل قبول دے او آغا قبلیگی قبول شوے دے. لیکن اگورا قرآن فرمائی سوئی ذالک ہد اللہ یہدی به من یشاء من عباده ولو اشرکو. قرآن سے فرمائی ولو اشرکو. سمرا انبیاء ذکر شول، سمرا آغا انبیاء ذکر شول. ابراہیم علیہ السلام تہستی ذکر شوا تر آخر پوری رازا رازا د تمام انبیاء زیاد تر ذکر آغا تذکرہ شوا. لیکن آخر کے اللہ یو عجیب خبر کئی ولو اشرکو، اے بالفرض والمحال. دا خو ممکن ندا، ممکن ندا. ولو اشرکو خو زما استاد پوی د پاره الله وی کچری دی انبیاء شرک کړي نو لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله وی خامخا ختم شوی به د دینا هغه اعمال چې دی کړیو، هغه اعمال به ختم. شرک داسی یو ناکارا عمل دی، ناکارا نظریه و عقیده دا چې الله زما استاد پوی د پاره. ځکه چې مونږ پاک بیانو چې پاک دی دا سړی، پاک انسان بیانو په کائناتو کې، نو مونږ نسبت پیغمبر تکو. پاک پیغمبر، نبی پاک. لیکن قرآن فرمائی ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا سدے دا شرک عمل کچر دیم کڑے بالفرض والمحال ټول اعمال ختمول ورلا، ټول اعمال ختمول. یو نبینا ټول دا دومره ناکار عمل دی. نو چا د نبی عمل د شرک په مقابله کې طاقت نه لري، قوت نه لري، اهمیت نه لري، قدر و قیمت نه لري، زما استا عمل بس قدر و قیمت لري، سب ځای ونیسي او سب قبولیت لري. نو دیو جن قرآن مسئلہ ذکر کړه لا یغفر ان یشرک به. او الله رب العزت دمرد غصی الفاظ استعمالی، دمرد غصی الفاظ. قرآن فرمائی ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اگورا قرآن بیان کئی واللسم سپارا را غالباً قرآن التفرمائی ومن یشرک باللہ، ومن یشرک چاچ شرک کو دا اللہ سرا فکأنما خر من السماء، گویا کہ اگر اپریوتو دا آسماننا. آیت نمبر 31 دے سورہ حج
17 سپارہ. قرآن منت کوي ښه سوی 31 نمبر آیات کې وګوره. اول درته وایي حنفاء لله، حنفاء لله، تاسو راوګرځئ توحید د الله ته، د الله د توحید والا شي، توحیدیان شي. حنفاء لله. ابراهیم علیہ السلام صفت سو حنیفا، حنفاء لله. الته معنا کوي چې کله د حنیفا معنا علما کوي نو سوی بیانونکې د توحیدو او رد کوونکې ماتونکې د شرکو. دا د ابراهیم علیہ السلام صفت د حنیفا. حنفاء لله، و د الله توحیدیان شي، منونکي د توحید شي. خدا یاد ساتئ ومن یشرک بالله، چا چې مګورې شرک د الله سره وکړه فکأنما خر من السماء، گویا دې بره د اسمان نه راوغورځېده، را روان دی د بره نه. او چې بره نه را روان دی لاره کې مارغان ونیوه، فتخطفه الطیر، مارغانو زره زره که. دومره ورته الله غصه. فتخطفه الطیر، خطب دی ته چې یو سړی نه راکاږي او بل سړی نه په لاره لاره کې مارغانو دی وشکولو روشکولو، او تهوی به الریح، یا هوا وغورځولو فی مکان صحیح، په هغه ځای کې چې هغه ډېر غرق او ډېر ناکاره. یو سړی چې د بره نه راپرېوځي او په داسې انداز راپرېوځي هغه کې به څه سمي. الله وایي چا چې شرک وکړه هغه دغسې خراب شي. دومره الله رب العزت د دې د قباحتنا اور د دې د نجاستنا خلق چې دی نو هغه خبروي. قرآن کریم د دې نظریې او د عقیدې د شرک دومره لوی قباحت بیان کړی دی چې الله رب العزت ایمان والو ته یو خبره کوي. او په 10 سپاره سوره توبه کې وګوره، الته قرآن کریم دا خبره بیانوي. قرآن فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. 28 نمبر آیات دے سورہ توبے. 28 نمبر آیات. یا ایوہ الذین آمنوا، اے د ایمان والو دا خبر واورئی، انما المشرکون نجسون، چم یقیناً بے شکا مشرکان پلیت دی. اللہ ورطا پلیت ویلی دی، ظاہر کے بے زان دیر خستا، مزیدار پاغندا اور دارنگی زبردست چوغا اغا بیا چولی وی خوچ د شرک نوی گندا. نو اللہ وی انما المشرکون نجسون، دا مشرکان پلیتو گند دی. اللہ وی گند دی. فلا يقرب المسجد الحرام، مسجد حرام د رحمتونو زیو، مسجد حرام د برکتونو زیو، مسجد حرام د نعمتونو زیو، مسجد حرام د ثوابونو زیو، مسجد حرام د قبلېدو د اعمالو زیو، د الله د رضا کېدو ځایو، د الله د خوشحالېدو ځایو. الله وایي چې ګوره یو انسان داسې دی چې هغه عقیده د شرک ده نو هغه پلیت دی، ګنده دی. فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام ته نږدې نه راځي، ځکه دغلته ګنده شی الله نه پرېږدي. او چې انسان ګنده شو نو الله یې نه پرېږدي، مسجد حرام ته هم نه پرېږدي. دا خو د قرآن مسله شوه.
په غنیت الطالبین کی لوی ځوان چې ورته پښتانه وایي پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ هغه کتاب کی لکھی لو ان رجلا کچرتوی یو سړی صائم الدهر قائم اللیل ټول عمر روزه نیسي ټول شپه عبادت کوي او هغه ته ملاو شو د شب قدر لیلت القدر ورته ملاو شوا ځای ورته خانه کعبه کې دننه ملاو دی اوس واوره دا د هغه قول دی ښه لو ان رجلا صائم الدهر وقائم اللیل که یو سړی داسې دی چې ټول عمر روجي نیسي روجه کوجه کوي نه وقائم اللیل ټول شپه عبادتونه کوي او هغه ومونده ووجد لیلة القدر لیلة القدر هم ورته ملاو شوه او په ځای د کم ځای کې دی په بیت الله کې دننه دی ولاړ او دی کوونکی د مونځ دی د بل سم نه دی خیال راغی خبرې ته څو خبرې یو ځای شوې صائم الدهر قیام اللیل او شپه د قدر ځای د بیت الله او دننه پکې ولاړ دی لیکن چې د په عقیده کې شرک دی نو الله د یو عمل هم نه قبلوي نه دا قبلوي چې په بیت الله کې ولاړ دی نه دا قبلوي چې د صائم الدهر دی نه دا قبلوي چې د قائم اللیل دی نه قبلوي الله دا چې د په عقیده کې شرک دی او د په دغه ځای کې ولاړ دی نو د پیرانی پیر قول دی د تمام پیرانو مشر دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ هغه وایي نه قبلیږي ددنا لا الصوم ولا الصلاة نه تی روجه قبلیږي نه تی منځ قبلیږي نه تی دغه ځایونو کې ودرېدل الله قبلی وجه صدا مسله د شرک د پکې ګنده ٹھیک شو خبره نو دا خو ګوره د قرآن نه بهر خبره مې درته وکړه د پیران پیر خبره مې درته وکړه خلک وایي دا پیران نه مني پیران دغه خبرې کوي پیران خو دغه خبرې کوي دلته قرآن کریم فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به نو د شرک قباحت خو درته معلوم شه کنه چې شرک داسې یو ناکار عمل دی ګورې قرآن کریم فرمایي وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله حال بیانوي د پیغمبر د بیان چې د پیغمبر د بیان په دوران کې حالت څنګه و وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کله چې د الله رب العزت د وحدانیت بیان کوي پیغمبر او د شرک رد کوي نو وحدانیت بیان شو نو اشمعزت قلوب الذین تنګیږي په دې باندې زړونه د هغه کسانو چې بله څه خبرې شته او که نه اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کله چې د دې نه علاوه نورې خبرې بیانېږي انو هغې ته خوشحالېږي هغې ته خوشحالېږي خو لیکن د الله د وحدانیت خبره چې بیانېږي نو اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة زړونه یې تنګ شي چې دا خو توحید دی او توحید دی او شرک نه دی خو توحید ښه دی او شرک نه دی ښه څه بله خبره م ورځي که نه الحمدلله ثم الحمدلله چې الله راته دا خبره دا مشن دا تحریک دا جماعت نصیب که چې هغه د توحید او د سنت دی بهرحال قرآن فرمایی ان الله لا یغفر
او دا د الله رب العزت یو عجیبه نظام دی. څومره چې د الله د وحدانیت او د الله د بڑای خبرې کې دومره به ستا زړه غټېږي، دومره به د عقیده مضبوطېږي، دومره به بهادري په تا کې راځي، شجاعت او قوت به در کې راځي، خوشحالي به در کې راځي، خوشحاله به زړه به دې غټېږي چې د الله د وحدانیت مسله بیانې اور د الله د بڑای او د یووالي مسله بیانې، نو ستا زړه ته به الله تقویت ورکوي، بیا به دې پروا نه وي. بیا د صحابو پروا وه، د انبیاو پروا وه؟ پروا هم نه وه. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دا عقیده بیا جوړه شي. الله دې زمونږ او ستاسو عقیده د توحید نصیبه کړي. الله دې زمونږ د عقایدو نه او د اعمالو نه د شرکیاتو هغه بویه مو باسي. الله د توحید او د سنت والا نظریه، عقیده، مشن، تحریک، جماعت الله زمونږ نصیب وګرځي. الله چې کوم انبیاو د کمې مسلې دپاره محنت کړی چې د توحید وه، صحابهو محنت کړی، الله دا زمونږ محنت هم وګرځي. الله مونږ کمزوري یو، مونږ به ستا هغه طریقې سره بیان نشو کولی چې کومه حقه ده، خو الله مونږ له توفیق راکړي. الله زمونږ مرګ هم په دې نظریه او عقیده د توحید باندې هغه راولي. الله زمونږ د دې درس څومره ملګري دي شرکت کوي مونږ سره، الله رب العزت دې د دنیا او د آخرت په خوشحالو مالا مال وګرځوي. وصلی الله